اچانک یو پروګرام جوړ کو او زو ملاکنډ جبن چې کوم ځای کې د دریای سوات هغه د ملاکنډ په دنګو غرونو یخ کې سورنګ په ذریعہ باندې او خوا دا اوبه بوتلې شوي دي. زمون علاقې نه موږ خپل مهم هغه شروع کو او روان یو. دا تاسو دا روډ نه دا روډ دی د چکدری بایپاس. دی ویډیو مقصد زما دا دی چې تاسو انفارمیشن هم شیر کوم او خپل ځایونه هغه هم پکې زه تاسو سره وښیم. او دینه مخکې یو بل ښکلی ځای راځي هغه د موټروی سوات موټروی چې کوم ښکلی انټرچینج دی هغه ځای راځي. هغه ځای کې مونږ کټ شو او بټخیلي طرف ته مونږ روان شو. بټخیلي بایپاس کې بیا دا تاسو یې نه بټخیلي نهر دی او دا هم ښکلی بهیږي. دا نهر به وته دی د دې ځای نه او د ملاکنډ دنګو غرونو کې یو سورنګ وخت کې دی 3.5 کیلومتر سورنګ دی. او هلته ښه باقاعده بجلیګر هغه په دې جوړ شوي دي. دا مخکې مونږ تاسو ته ښه انفارمیشن تاسو سره شیر کوم په دې ویډیو کې. پدې کې دا بوتلې دا نهر او بیا الته کې دا اوبه بهیږي. الته کې مختلف گیټونه ورته جوړ کړي دي. نو پهلا دا په 1907 کې ملاکنډ په دې دنګو شنو غرونو کې دا 3.5 کیلومتر سورنګ دا وښکل شوی دی او په دې کې دا دریای سوات دا اوبه الته کې بوتلې دي. په دې باندې پروجیکټ چې کوم دی هغه مکمل شو په 1914 کې او په دې تحصیلي درګۍ او مردان 400 او مختلفې علاقې چې څومره هم راځي هغې ته دا اوبه بوتلې او هغه علاقو کې چې څومره هم پټي زمیندارانو پټي و هغه په دې باندې سیراب شول. دا اوبه چې کله جبن ته ورسېدلې نو هغه ځای کې دې باندې یو پروجیکټ جوړ کړی شو. هغې پروجیکټ ته ویل شي ملاکنډ 1 پروجیکټ. مطلب په دې باندې یو پن بجلیګر هغه جوړ کړی شو. دا منصوبه هغه په دې باندې جوړه شوه او دا منصوبه چې کوم ده نو دا مکمل شوه په 1937 کې. دینا چې کوم دی ابتدایي طور باندې په دینا څومره میګاواټ بجلی هغه پیدا کېده هغه وخت کې 10 میګاواټ او دا اوس د دینا څومره میګاواټ بجلی پیدا کېږي 22 میګاواټ دا بجلی اوس د دینا پیدا کېږي. مخکې مونږ ځو او مونږ ته په دې لارو کې دا ښکلي ځایونه مونږ ته راځي. تاسو کتلی شئ دا ښکلي مناظر دا ملاکنډ دا خوبصورتیا تاسو کتلی شئ دا منلی شوې ده. دې کې ستاسو سره بل انفارمیشن هغه شیر کړي چې 1948 کې د دې نهر ملاکنډ هغه ملاکنډ 2 یو بجلیګر هغه بل منصوبه هغه جوړه کړې شوه. دا په 1948 کې شروع شو او په 1952 کې دا منصوبه هغه مکمل شو. د دې نه 20 میګاواټ بجلی هغه پیدا کېدله. او د دې نه پس ملاکنډ 3 یو بل پروجیکټ هغه مکمل شو او هغه په دې غرونو په دې سیډونو کې او په غرونو په مینځ کې سورنګان او نهرونه هغه جوړ کړه او د هغې نه تقریبا 81 میګاواټ بجلی هغې نه جوړیږي.
هغه مخ کې څومره هم ښکلي ځایونه راځي هغې ویډیو هم تاسو وینئ. نو پهلا دا په 1907 کې ملاکنډ په دې دنګو شنو غرونو کې دا 3.5 کیلومتر سورنګ دا وخت کړی شوی دی او په دې کې دا دریای سوات دا اوبه هلته کې بوتلې دي او بیا په دغه کې مختلف پراجیکټ هغه هم جوړ شوي دي ملاکنډ 1 ملاکنډ 2 ملاکنډ 3 او هغې نه بجلي هغه جوړیږي او دا بیا مرکز ته ورکړی کېږي او بیا د مرکز نه دا بجلی بیا زمونږ د علاقو کې په ګرانه بیه باندې هغه ورکړی کېږي او ډېر ګران بلونه بیا راځي.